زمونږ په دې پښتو انډسټري کې یو سړی د بدر سے په دور کې ګوره بغیر بدر چې بچا فلم جوړ کو هغه به فلاپ و. بالکل واحد یو سړی چې هغه به ډایرکټر هم په خپل او پروډوسر هم په خپل او هیرو هم په خپل او رائټر هم په خپل هر یو جاب په خپل کو. تاسو ته دا غسړي پته شته؟ نه نشته نشته. دا غنو مو فاروق چې جرم او سزا جوړ کړو بلیک اینڈ وایټ، چې ګناهګار جوړ کړو، چې جانان جوړ کړو، مطلب فاروق تا غنو هغه ډایرکټر پروډوسر چې ملمه جوړ کړو. مطلب دا څومره هغه یو فلم فلاپ نشته دی، یو فلم رائټران شته دی ولې نشته دی، خو کینول غواړي موقع څوک نه ډیسکس کول غواړي. نو د غریب سره چې نن سبا څوک ډیسکس کوي، څوک هغه سره او کنه هغه ګټ لاله چې ټلیو کې دند سوې فلانه دی ورته چې نشته دی. نو هغه هر څه ته پښتون نن سبا پښتون کې لکه په پښتون کې خو بزدا ته زویم چې پدې کې غوتا ته هر یو شی ملاويږي. بالکل رائټر خو ډیره وړ خبره ده، خلک بګشته خو چې مخکینه هغه د لک په صحیح نظر وګوري او لک ځان سره خوا کې کینی نو دا هغه بل دماغ کار نورم شروع کی. بالکل ډیسکس سره ډایرکټر سره ډیسکس کوي، پروډوسر اوس پنجابي سره چې پښتو لیکي نو زب خو ایران پدې مچ لکه هغه ته ما د کلچر څه پته لګي. بالکل او کله کې ورته نو زه خو نشم ویلای ته ما خو چې څومره جوړ کړی دی ما خو رائټر پښتوني ما پښتون اغسته دی خپل چم کوم جوړ کړی. بالکل او په خپل دغه باندې فلم ګوره دا چې شی دی چې د یوي خوبۍ د لاسه معمولی غلطۍ د لاسه نن سبا خلک نوٹ کوي ګوري چې بای دې فلم کې دا غلطي ده او بعضې فلم کې ډیره غټه غلطي. زوی د شرابي کې زاغه خزي مور دغه جنکې مور برابرې نو زم دا چې دا غفلانی بابا له بوزا هغه فلم نومي زوی د شرابي هغه جنکې زرا وندم ایرا منډه سا نو چې زه راولم نو ولته زاغه خرصومه زما لونه زه خرصومه نو ما دا ډایرکټر نه تاسو کو چې ما دا لکه دا کم تین دی شرابي سړي چې دا کار نه کوي چې خپل بچي خرڅونه خرڅي. ما جوارګر وایا جوارګر سړی نه په خزي لکه نه په خوري لکه نه په موري لکه بالکل په ریل لایف کې مداسي ما چې هغه خرڅي خلک مني خو چې شرابي خرڅي نو دا خلک نه مني. هغه بیا هم اکه شرابي خپل لونه خرڅي نو دا عوام خو نه مني سرجی کنه او سنا سره ریل خو هم کې سنا سره خو کنه غلطي ده لکه عوام چرته د شرابي سړي د کار نه ده کوي. جوارګر سړی داغه نه ګیله نشته کوي. بالکل یقینا خو زمونږ صاحبان ډایرکټران بیا دا خبره نه مني هغه چې نه دا ستا په غیږ کې بم خلاصي نو ته به ژوندی پاتې شي. خو ته که ډایرکټر صاحب ته وایې هغه چې نه بس ته دا وکړه که نه بقایا زما کار دی نو نه پوهېږو موږ خو وایو چې کوم دی کې غلطي موږ خپله وایو. او بالکل او ما قشن عزت کوي جی زه چې اوس هم داسې د بازار مازار د زمیا دغه ته نو مطلب د په ټیک ټاک کې زه دومره خلکو خوښ کړی ما چې مطلب د ما بیا نه پری زه چې اوس هم نو زه مخ پټو ما په دې سپورټي نو ټیک ټاک کې لګه دومره خلکو خوښ کړی موس ما لګه کار چالو کړی نو زه هم ان شاء الله په دې کې مم خوښ کې ډرامو کې یوټیوب باندې کنه نو ان شاء الله لګه امید مشته ده په دې کې مم خوښ مطلب اراده د شته مخ کې دتلو اراده مشته شهرت د څنګه لګي مطلب دا اوسنی جو نو کله چې ته چا نه پیژندل پدې کې څه فرق محسوسه بس پر خدا چې لګه مخ کې لګه چا نه پیژندو کنه او اوس لګه دا اوس ډیرو خلکو پیژندو مطلب چې څوک د بازار تلاړ چې څوک ما سره تصویر وباسه ما سره خبرو کنو څنګه فیل کوي بس نو بس خراب باندې لګي مزه کوي خراب باندې لګي لګه زوال خو هر شي لري دا خدا خو کم شي کې منافقت ډیر زیات شنو اغه له زوال ډیر زر راځي. تاسو چې منافقت پای کې ډیر زمونږ په فیلډ کې په شوبس ډیر زیات دي په شوبس کې د ټول نه زیات منافقت چې کوم نه هغه په شوبس کې دي. هغه زګ دا وایم چې مطلب اکټر ته خو ته وړ کې ویل نشي خو مطلب هغه زیات پکې داسي کنه چې وای دا وړ کې اکټر دی دا غټ اکټر دی نو دا وړ کې نه والا تر دا غټه پورې په ټولو کې منافقت دی. د دې ذمہوار څوک دي تاسو د دې ذمہوار موږ په خپل یو ذمہوار موږ په دې وجه باندې چې زیات زمونږ چې کم دا ملګری دي شوبس سره چې کم ریلیټډ دي کنه نو دوی کده خیال کړي یا مطلب په انډین طرف ته چلاړ شنو پاغه کې هیروګان او تعداد ما دا پته نه لګي ډیر زیات بالکل خو هر یو هیرو په د بل هیرو سره کار کړي بالکل مطلب په یو فلم کې وو هیروګان هم راغلي زمونږ په انډسټری کې خو بس ماشاءالله دغه دوه درې هیروګان دي عجب ګل صاحب دی شهید خان صاحب دی ارباز خان صاحب دی او جهانگیر صاحب خو ویلن کې خو زما مطلب هیرو دی نو هغه دی فزیکل دا ټول کمباین کیږي نو هر یو سړی وایي چې یاره نه ارباز ښه کار کوي نو زم داسې کریکټر غواړم په دغه بیلنس کریکټر ومل لګي دغه خبره ده نو او بل دا خبره چې مړه بس زه به دا وایم
چې ما خو ته سر کې چې کم شي کې منافقت زیات راشي واغې له زوال زر راځي پېښور کې غوړ رستوران دی شهید خان دی وکیلا جهانگیر دی ارباز دی عجب ګل دی اسونه غوړ رستوران دی خو دې زما قدر تاسو نه لکړې ته ما دا چې زما زړه بدی ته دعا وکي نه کوي زه به دعا غسړ ته کوم چې چا ما سره خګړې دي او چې سبا په سخته کې په دعا نه کوم ګوره دغه دی بن کې اوس ماسفاتی نن سبا خدای پاک ته عزت ورکړي یو خن نومې دی زره چر سیمه هغه ما زره خکړی دي الله پاک ته خوشاله کی زموږ یو دوست دی تا چوکي د چوټلې راجا نومې دی هغه چې مار لپاره سونه منډه ترلواله سونه خې ما سره کړی کنه نه زه دغه احسان نشي کنه دا زما غو نصیب نشي خدموله اپ ما وندونه راسي زره دي چې 50,000 روپے ما لغه پیدا کړی ورو دا والا ورو ته ټیکنی هغه ته پته وا اته پته چې مار لپاره منډه ولي والا اته پته چې دا سړی دروغ وینا زموږ مرګره په انګلند کې خبر شو نو هغه چې دا خبر شو موږ بچپن مرګره مې ورسره 15 سال په انګلند کې شو اگر دا غز نه رنګ وګ چې لا کړو دا سړی څنګه چل او تر ژوند دی منډه دی بیمار دی وې زموږ د کونه ولا دون ورکا نو خدای پاک دې هغه سره خوږي او چې را سره کړی الله پاک ته سره په دوه ځانه خوږي نو مخکې خدا چې زموږ ډایرکټرانو وو او هغوی به لکه ټول بدر صاحب د خدای وبخښي ټول لکه اوس زیات کم چې هغه راغلی دی نو هغه د شوقیانو د وجې و چې ته ګورې نو چې کمې کس سره پیسې هغه فلم شروع کړي نو مین جو هیرو خو پکې هغی نو چې داسې په پیسو باندې هیرو کې خلک هیرو کېدی یا هیروین کېدی نو هغه خو به مثال کې دا ټوله دنیا به اوس وه ولې چې ایکټینګ کول لکه آسان کار نه دی دا ډېر مشکله کار دی نو نن سبا خو ټول شوقیان دي چې په شوقیانو باندې ته کارونه کوي نو هغه فلمونه خو بیا هیډ نه ځي نو تباهي چې انډسټري کومه راغله که نه هغه صرف د شوقیانو د وجې نه زیاته راغله چې به شوقیان پکې ډېر رادن نه شو کو هر پروډوسر ګورې هغه به جي هغه 2-3 لکه روپۍ به راوالي هغه به تېنو فلم شروع کړي هغه پکې مین هیرو وي نو مین هیرو یا مین هیروین جنۍ وګوره هغه هم چې پیسې ولګوي جي هغه مین هیروین ده نو بی مین هیروین هیرو څه آسان کار نه دی دا ډېر مشکله کار دی وایي چې چاله ډایرکشن ورځي نو هغه دپاره مشکله دی چې چاله نه ورځي هغه دپاره آسان دی هغه دپاره هېڅ هم نه دی مطلب ټیلنټ ایستل د کس نه دا عام خبره نه ده نه دا عام خبره وي خو دا زموږ خبره چې موږ ډېر ښایسته خلک ګرځي داسې هیروګان د شاهد نه یا د ارباد نه یا د جهانګیر نه ښایسته ګرځي نو چې په دې باندې وي خو اوس به ټول هیروګان او ټول هغه هیروینې به وي که نه خو مکه زاړه چلیږي